ابواب الصوم د روژو مسله د زکات مسایلو نه چې فارغ شو بیا یې شروع وکړه په بیان د روژې کې. هغه یو رکن د اسلام ده، دا دوم رکن د اسلام ده. خو زکات خبره یې مخکې کړه تر روژې، ځکه زکات امر وجودي ده او روژه امر عدمي ده. هغه ورکړه د مال ده، دا ځان ساتنه ده، پرېښودل د خوراک، پرېښودل د چکاک، عدم نیستي کول دي، وجود اشرفي په نسبت سره عدم ته. او تر حج نه بیا کتاب الصوم مقدم کو، ځکه صوم عبادت بسیط ته مفرد ده او حج مرکب ده، حالت عبادت بدني او مالی دواړه پکې جمع کیږي، او په روژه کې صرف عبادت بدني ده. دغه روژه چې الله تعالی په خلکو باندې فرض کړې ده، دغه په فرضیت کې ډېر حکمتونه دي. یو غټ حکمت دا ده چې د انسان د الله تعالی سره مناسبت پیدا کیږي او د ملائکو سره مناسبت پیدا کیږي. الله تعالی خوراک نه کوي، چکاک نه کوي، جماع نه کوي. دغه انسان چې خوراک او چکاک او جماع پرېښو د الله تعالی سره مناسبت پیدا شو. ملائکه خوراک نه کوي، چکاک نه کوي، جماع نه کوي، د هغو سره مناسبت پیدا شو. بل حکمت الهی په دغه روژه کې دا ده چې انسان متقی پرهیزګاره شي. ډېرې ګناوې چې د موږ نه کېږي د مړې خټې د وجې نه کېږي. او چې سړی خوراک پرېږدي، چکاک پرېږدي، بدن ضعیف شي. چې معده خالی شوه، بدن ضعیف شو، سترګې مړې شي، غوږونه ماړه شي، لاسونه ماړه شي، څه معنی؟ بیا د نورو شیانو طلب نه یې پکې. چې معده ماړه شوه، د اندامونه ټول وږي شي، بیا تقاضا لري سترګې خپل خواهش پوره کوي، لاس خپل خواهش پوره کوي، ژبه خپل خواهش پوره کوي، غوږونه خپل خواهشات پوره کوي. الله تعالی خپل حکمت دغه ذکر کړی ده چې تاسې متقیان شئ، پرهیزګاره شئ، دغه روژې په برکت اور د جهنم نه بچ شئ. بل حکمت الهي د دغه روژې په فرضیت کې هغه دا ده چې ماده د مواسات او د همدردۍ په انسان کې پیدا شي. ای موږ پښتانه وایو چې مور د وږي د حال نه څه خبر ده. دا چې سړی خدای پاک ساتي په خېټه موړ، په بدن پټ او په اوبو پارچ شي موړ، د مسکین سره شفقت نه راځي. دیغ د حال دیغه د تکلیفونه دا څه خبر ده؟ دا چې الله روژه فرض کړه، دا خو په مړو، په مسکینانو، په ټولو فرض کړې ده. دا مور چې د سهار نه تر بیګا پورې لوږه پر راغله، دستي د مسکین حال درک ورته معلوم شي چې هغه غریبانان ټول عمر داسې په لوږه باندې وخت تېروي. نو په زړه کې د شفقت ماده پیدا شي، په زړه کې د شفقت ماده پیدا شي، د تعاون ماده کې پیدا شي چې مسلمان سره کومک وکړه. لکه وروسته به چې بیا په حدیث کې هم څه ذکر کو. نو مواسات، همدردۍ، اسلام داسې دین د خدای پاک چې موږ ته رالیږلی چې د اخوت، د محبت، د معاونت، د نصرت درس ورکوي چې تاسې به یو د بل سره د ورور په شکل اوسېږئ، یو د بل سره به محبت کوئ، معاونت به کوئ. ټول ترغیب دغه ته ده. نو دغه حکمت کې دا ده چې د مواسات او همدردۍ ماده په سړي کې پیدا شي، د مسکینانو په حال باندې خبر شي. دا روژه د هجرت نه بعد یو نیم کال چې د هجرت پوره کېدو، د شعبان مبارک، د رمضان مخکې چې کومه میاشت د شعبان مبارک په میاشت کې حکم د فرضیت روژې راغی. دغه کې اختلاف ده چې د رمضان مبارک د فرضیت نه مخکې اول وخت کې څه فرضي روژه وه که نه وه. دا نور ائمه وی چې نه وي مخکې روژې. د موږ مسلک دا ده چې د هجرت نه مخکې اول کال، دا خو په دوم کال باندې روژې فرضیت راغی، هلته یوم عاشورا د محرم د میاشتې د 10 ورځ روژه فرض وه. حضرت پیغمبر علیه السلام ته په دغه ورځ د یو قوم خلک راغله. حضرت پیغمبر علیه السلام پوښتنه ترې وکړه، روژه مو شته که نه؟ دوی ورته ویل نه، خوړلې مه ده. په دا نیمه ورځ کې ورته وویلې دا پاتې ورځ امساک وکئ، خو یوه ورځ به بېرته قضایي بیا راګرځوئ. سړی مسافر ده، د سفر نه راغی، په سفر کې خو روژه خوړل ورته روا دي. په نیمه ورځ چې کور ته راورسېدو چې روژه خو مې اسم خوړلې، په کور کې به بیا خوراک کوي، دا باقي ورځ به ذاتي امساک کوي. نو دوی ته حکم وکړ د امساک، او بیا د قضایي حکم ورته وکړه. نفلي روژو کې قضایي شته. د دغه عاشورا د ورځ ایام البیض 14، 14، 15 د میاشتې دا روژه لازمي وه.
خو چې کله دوم کال د هجرت 1.5 کال چې پوره شو د شعبان مبارکه په میاشت کې د رمضان مبارکه د فرضیت حکم نازل شو د نورو روژو فرضیت منسوخ شو استحباب اوس هم شته د عاشورا د ورځې د محرم د لسم د ورځې روژه ثواب لري که نه لري لکه یو کال نفلي روژې د چې نیولې دومره ثواب لري خو فرضیت یې لار ساقط شو اوس اختیاري خبره وګرځېده دا روژه چې الله تعالی فرض کړې ده په د خلکو باندې دغه ذاتي متعدد قسم ابواب دي اوس په ذاتي بابو په عنوان باندې خبره وکړو د اول باب په بیان د فضیلت دغه میاشت کې ده خو دلته د رمضان مبارک د میاشتې اکثره ورسره ذکر کیږي شهر رمضان او که شهره نه وه دغسې د رمضان اطلاق په صحیح ده که نه څوک وی چې نه رمضان هم د اسماء د الله تعالی نه میاشتې ته رمضان نشي ویلی شهر رمضان به ورته وی څوک وی که قرینه د وخت تر مراد و چې وخت زمانه تر اخیسته کېده داسې قرینه وه نو بیا رمضان اطلاق صحیح ده خو مختاره قول دا ده چې نه مطلقا اطلاق صحیح ده ځکه په احادیثو کې مطلقا د رمضان مبارک اطلاق په دغه میاشتې مبارکه باندې راغلی ده نو حضرت مبارک راځي چې کله اوله شپه د رمضان مبارک د میاشتې شي شیاطین وتړل شي هغه سرسخته پیریان وتړل شي د جهنمو دروازې بندې شي دا ټوله میاشت د قبرونو عذاب پورته وي د قبر ته ګرمایش د اور د جهنم نه راځي او د جنتو دروازې خلاصې وي دا ټوله میاشت د دروازې نه بندېږي قبرو ته هغه د راحتونو کیفیت شروع شي او اعلان وکي یو اعلان کوونکی ای د خیر طلبګاره مخ راواړه سیزن د عبادت کوشش وکړه ځکه داسې میاشت ده چې نفل د فرضو غوندې ثواب لري یو فرض د نور وخت او یو فرضو غوندې ثواب لري ای ګناهګاره نور خو د خدای نه وشرمېږه حیا وکړه په دغه میاشت کې خو د ګناه نه ځان بند کړه او په دغه میاشت کې د الله د طرف نه عتقا من النار دي چې خلک د اور د جهنم نه خلاصېږي او دا په هر ماښام کې د روژه مات په وخت تقریبا لس لکه کسانو دپاره اعلان د مغفرت کیږي دا خو اجمالا د دغه رمضان مبارک د میاشتې فضیلت کې ذکر شو خو سوال دا واردېږي چې دلته راغله چې په دغه میاشت اوله شپه چې څنګه داخله شي شیطانان وتړل شي اوس نو سوال دا واردېږي چې انسانان خو چې ګناوې کوي د شیطان د وسواس د وجې نه کوي چې شیطان وتړل شو بیا په دروژه کې خلک ګناه ولې کوي په دغه میاشت کې خو ذاتي به بیا ګناه نه کېدی خو موږ وینو په روژه کې خلک روژې خوري په روژه کې ناروا او کارونه کوي نو دغه څو قسمه جوابونه دي یو جواب دا ده په دغه میاشت کې هغه زورور شیاطین تړل کېږي کمزوري خلاص وي په خلکو چې سړی په ګناه او عادت شوی وي دا کمزور شیطان هم ګناه په کوي هغه زورم په بری یو دوم جواب دا ده شیطان تړل شوی خو سره له تړلو بیا هم وسواس اچي د جنت نه شیطان ورټل شو خو یو قول دا ده چې د مځکې نه آدم علیه السلام ته وسواس واچو که نه په جنت کې دانه پو خوړه که نه نو دی تړل شوي دریابو جزیرو ته وړل شوي خو د لرې نه القا د وسواس کوي دوه درېمه توجه دا باعث د ګناه عامل او سبب د ګناه صرف شیطان نه ده دغه نور اسباب هم شته نفس خبیثه طبیعت خبیثه هغه هم سړی د ګناهو په طرف باندې به ان نفس لاماره بالسوء دغه نفس چې اصلاح شوی نه سړی ته ګناه په امر په ګناه کوي که نه کوي نو چې روژه نه وي شیطان هم وسواس تر اچي د تا خپل نفس چې اصلاح شوی نه وي دغه هم ته خواهشات د ګناه ولري خو چې کله روژه راغله شیاطین وتړل شو خو دا نور اسباب خو شته نفس خو دې شته او بل جواب دا روژه کې د نن چې ګناهګار ګناه کوي دا عادت د شوی د ګناه سره 11 میاشتې د شیطان ملګرتیا کړې ده نو دا یوه میاشت بیا د شیطانه دی په ګناه ولګیایي دا 11 میاشتې چې د شیطان منلي دي د ګناهو سره عادت شوی ده نو که په دغه میاشت کې شیاطین تړل شوي هم وي خو د هغه باوجود
بیا هم د انسان طبیعت جوړ شوی دی د ګناه او شوق او علاقه جوړه شوې ده نو هغه یوه میاشت په خپل طبیعت باندې د عادت د وجې نه په ذاتي په ګناه ولګوي. دومه خبر دلته چې دغه رمضان مبارک میاشت راشي نو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې د خیر طلبګاره توجه وکړه خیر ته او د ګناه طلبګاره د ګناه نه منع شه. دا منادي څوک ده؟ ویا منادي ظاهري د ملائکه اعلان وکړي د الله تعالی د طرف نه او یا د دغه د منادي نه زړه مراد ده. د روژې په میاشت کې زړه کې خپل شوق د طاعت پیدا شي د ګناهونو نه د صبر ماده پیدا شي. هغه څوک چې ټول کال تلاوت نه کوي په روژه کې دغه سړي تلاوت ته سودا شي چې یو خو قرآن عظیم شان ختم کړی وای. هغه څوک چې ټول وخت صدقې نه کوي په روژه کې دغه سړي سره د شوق د صدقې پیدا شي یو مسکین ته معتکف ته یو روژتي ته روژه ماتي ته یو څه تعاون شروع کړي. دا خپله وایي د انسان په طبیعت کې خدای بدلون راولي بل اعلان کوونکی نه. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې د نیکو خلکو په مجلس کې په سړي کې انقلاب راځي د اوقاتو کې دغسې اثر خدای پاک ایښی ده. په بخاري شریف هم که په یاد وي چې فضیلت زماني زمانه کې خپل څه فضیلت شته که نه مکان کې خپل څه فضیلت شته که نه اوږد اختلاف مالته ذکر کړی و. رمضان مبارک په دا میاشت کې خپل یو اثر پروت ده هلته داعم موجود شي یوه طرف نه د الله تعالی د طرف نه د ملایکو په واسطه الهامات شروع شي یوه طرف ته خپله د رمضان مبارک په میاشت کې داسې یو اثر ده چې انسان کې بدلون راځي د نیکۍ په طرف شوق پیدا کیږي. د نیکو خلکو په مجلسو کې د هغه د طبیعت نه انتقال تا ته کیږي. نبی علیه السلام سره چې رمضان مبارک کې جبرائیل امین به راغی سخاوت یې څومره تیزېدو نو د دواړه خبرې دي. رمضان کې اثر ده ځکه په رمضان کې به تر نورو وختو ډېر سخي و دی په ټول عمر سخي و خو په رمضان کې به تر نورو وختو ډېر سخي و. بیا په ماخوستن د رمضان کې چې جبرائیل امین به راغی دلته خو به سخاوت بیا په رمضان کې د نن دومره پسې زیات شو چې تر بعد به هم د سخاوت زیات و. هغه اول د ورځې اثر و دا دوم بیا د جبرائیل علیه السلام د ملاقات اثر و. نو اوقاتو کې هم اثر شته په مکانو کې هم اثر شته په اشخاصو کې هم اثر شته. داسې ځای ته چې لاړ شي چې په هغه ځای کې ګناه وي د اصحاب الحجر واقعه پرون بخاري کې غالبا تیر شو کابل ورځ چې دلته چې تیریږئ په ژړا به تیریږئ داسې نه چې هغه عذاب تاسو ته هم ورسېږي چې هغه مخکې څو کاله مخکې په دغه ځای کې کفر شوی د عذاب په راغلی د ګناه ځای ته چې ورغلی د خدای د قهر اسباب سړي ته متوجه کیږي. په هغه ځای د خدای د قهر چې د خدای د قهر اثر توفیق د طاعت ختمیږي که نه ختمیږي. هغه چې چا بني اسرائیل واقعه کې نه نوي مرګونه کړي وه د چا نه پوښتنه وکړه چې توبه قبلیږي که نه هغه ورته ویل نه د ده سره هم چې پرېږدو چې سل خو پوره شي. خو بل عالم ته چې ورغه هغه نه پوښتنه وکړه هغه ویل د خدای د رحمت دروازه چا بنده کړې ده توبه قبلیږي ولې نه. خو یوه خبره یاد لره دا تا کې چې دومره قتلونه درنه شوي دي معلومیږي په دا کوم قوم علاقه کې چې ته اوسېږي هلته د فسق شوق ډېر ده د ګناه وه ځکه په تا کې هم دغه ماده ډېره شوې ده. دا ځای پرېږده دا هجرت خو یې دغه دپاره کې دا ځای پرېږده داسې پلانکي کلي ته لاړ شه چې په هغه کلي کې نیک خلک موجود دي. نو په بعضې وطنو کې بس دغه قدرات او دا خباثت سلسله ډېره په اشخاصو کې دغسې ډېره او بعض ځای کې بیا خدای متعال د رحمت توقع ډېره. نو دغه کې وایي یا د ملایکو په واسطه باندې هغه کېږي یا انسان خپل د زړه انقلاب ته اشاره ده. دا بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د رمضان مبارک میاشت روژه ونیسي او د شپې بیا تراویح او تهجد کې عباداتو کې قیام وکړي خو ایمانا و احتسابا ایمان په حکم دی الله چې د الله د طرف نه موږ ته دا حکم شوی د فرض در باندې او احتسابا په امید ثواب چې خدای پاک په دغه عمل ماته ثواب راکړي
او که شبیر احمد عثماني صاحب قول دی موږ تاسو یاد وي بخاري شریف کې چې ویلی و چې محرک د عمل دغه شي چې نیک عمل کوي باعث شوق دغه اوله نه دا شوق پیدا شي المستجدي موږ عام خلک د عادت په شکل سي نیت نه وي روژه د عادت په شکل نیسي نیت نه وي میلمستیا او ضیافت د عادت په شکل وي نیت نه وي چې هر عمل کوي اوله نه دا شوق پیدا کوي دغه خیال او سوچ وکړي چې په دغه عمل د مانه الله راضي کیږي ماته خدای پاک ثواب او بدله پر کوي بیا نو چې عمل وکړي دغه عمل سبب د غفران د مغفرت کوي چې ګناه الله تعالی درته په معاف کوي نو چې روژه ونیسي د شپې قیام وکړي ایمانا او احتسابا مخکینی ګناه خدای پاک ختم کوي په دغه رمضان مبارک کې په مشهور قول د لیلة القدر شپه ده بیا چې په دغه شپه باندې څوک ایمانا او احتسابا قیام وکړي دغه شپه په عبادت تېره کړي یو خو د روژې د ټولې میاشتې خبره شوه یو بیا خاص دغه یوې شپې چې دغه شپه ایمانا او احتسابا څوک قیام وکړي هم خدای پاک مخکینی ګناه په معاف کوي